رومبنه دا خبره چې صبر څه ته ویل کېږي او صبر څو قسمونه دي. صبر عام لغت کی بندولو ته ویل شي، خپل ځان منع کولو ته ویل شي، حبس عن الشيء ته ویل کېږي. او په عام اصطلاح د شریعت کې د صبر بیا غټ درې قسمونه دي عزتمندو. یو ته ویل کېږي صبر علی الطاعات، په نیک کارونو باندې صبر کول. مثلا مانځه د پاره جمعات تتلل ته په دې صبر کې، په یخنۍ کې او دس کې په دې صبر کې، د خپل مال نه زکات ادا کې ګران خبره ده ته صبر کې د الله حکم مني. دلته صبر حقیقتا او اصلا په معنا د استقامت سره دی. دې ته صبر علی الطاعات ویل کېږي. قرآن مجید کی دام الله ذکر کړي چې اے خلکو د جهاد په وخت کې د الله په لار کې یا مختلف مواقع کې تاسو صبر کوئ. الصبر علی الطاعات مراد ده یعنی پنیک کارونو باندې تاسو صبر کوئ، استقامت کوئ او په هغه باندې د الله رب العزت نه د اجر او د ثواب امید ساتئ. دا یو قسم صبر دی. دویم اغا صبر عن المعصیات ویل کېږي. د ګناه نه ځان منع کول او ځان روکاول، دام یو قسم د صبر دی. مثلا یو انسان دی هغه ته د ګناه موقع ملاویږي، د غلا، د زنا، د بلې غټې ګناه موقع ورته ملاو ده او دا خپل ځان کنټرول کی ځان منع کی، دام صبر علی المعصیت دی، یعنی المعصیت دی، د ګناه نه صبر کول. لکه ګوره قرآن مجید کی اللہ رب العزت د حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ ذکر کړی دا تفصیلا. یوسف علیہ السلام نه چې کله زلیخی هغه مطالبه د بدکاری وکړه نو التا حضرت یوسف علیہ السلام صبر وکړو. خدا صبر پسو صبر عن المعصیت د ګناه نه وین جیل میں خوخ دی الا جیل میں خوخ دی خدا خبر چې ما کم کار طرف ترابلی د دین زما جیل پڑے. دلتا علماء ذکر کوي د چې کم صبر کړو دا صبر عن المعصیت د کړو د ګناه نه. او دریم چې کم قسم دی صبر علی المصیبت. عام معاشره کې زمونږ استادو هغه معاشره کې صبر دی دریم قسم ته ویل کېږي چې پچار تکلیف راشي، مصیبت راشي، بیماری راشي، ارس د الله د طرف راشي او دا وایي چې الله بستا او استا واغسته، دا صبر علی المصیبت دی. کیونکہ قرآن مجید کی او احادیثو مبارکو کی د دې درې واړو صبر اجر او ثواب ډیر اعلی مرتبه سره راغلي دي. خو دا اخیرانه چې کوم نه دا زمونږ او تاسو معاشره کې صبر حسابولې شي مصیبت وخت کې. عزت مندو د صبر متعلق قرآن ډیر آیاتونه ذکر کړی دي. کله الله وی ان الله مع الصابرین، الله وی زما خصوصی امداد دا د صبر کوونکو سره. کله وی الله وی ز صبر کوونکو ته دا هغه ثواب بغیر پیمانه ورکوما، به حساب به کتاب اجر ورکوما. دا کوم آیاتونه چې ما ولسته الله رب العزت دې آیاتونو کې ګوره د صبر ترغیب مسلمانانو ته ورکړي. دې اولنی آیات کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اے د ایمان والو، اے مسلمانانو، استعینوا د الله نه مطالبه وکړئ، غواړئ امداد حاصل کړئ د الله تعالی نه
بالصبر والصلاة والصبر او منذ سرا تکلیف د تورسی دا الله تعالی نه صبر وکا د صبر وضاحت من کو او من طرف ترجو وکا الله تعالی طاعت طرف ترجو وکا ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. څه مطلب دا الله خاص امداد د صبر کوونکو سره دی. الله وی ولنبلونکم بشیء من الخوف او ضرور زب بتاس امتحان را ولما د سرشینا د یرینا کله به یری تکلیف د باندې راشي ډراو یره بی د دشمن نه طرفنا د هر طرفنا به یره بی الله وی زبستا امتحان علم ضرور بری علم. دویم والجو لوګه بد باندې را ولما فلوګه بد امتحان علما چې صبر کې کون کې. دریم ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکاموالی د مالونو سرا مال بد غټن کيو مال بد خلق پټيو خلق دې نه تختيو مختلف مصیبت بر بستا په مال کې راځي تو صبر کې کون کې. ونقص من الاموال والانفس الله وی په نفسون کې کله بر رور مړي کله بر پلان مړي کله به یو بل رشتہ دار مړي هغه وخت کې الله وی د تعاملون چې صبر کې او کونه. والثمرات او د میوه متعلق مثلا باغ دی اب میوه نه کوي خلکو هغه ډېر کې ساده بنقي الله ګوري چې تسوي ته شکایت مانه کې کونه صبر کې جبل الله قدر کې دی بس ذاتي وو باغ بری مثلا تالاشی سو به و تختی سو صبر کې کونه کې. وبشر الصابرین الله وی صبر کوونکو ته زیر ورول د جنت چې صبر کوونکي دی خوش خبری ده. الذين لا حق ساندي ذا صابتهم مصیبه چې دیو تک لور سیږي ست تکلیف او مصیبت په مال کې په نفس کې په میوه کې په هر قسمه بدن کې ظاهری باطنی هر قسم تکلیف او تورسی قالوا انا لله وانا الیه راجعون. دی وایي چې قنن موږ د الله د پاره او الله ته واپس کیږو. بس دا ارث چې کوم دی دا الله رب العزت کيو ګورا د قران مختلف آیاتونه پرې باندې استدلال دي. وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. الله وی کو تکلیف در رسول واړما دا ټول دنیا را ټول شي ستانه تکلیف وک نشي دا پاکولې او کو د خیر د ګټي او خیر در رسول واړما دا ټول دنیا ته شر نشي در رسولې نو وایا رضا بالقضاء وک چیر سکیږي دا الله په خدای الله را سره شو ز په دې حال الله ستانه شکر وباسي. انا لله و انا مصیبت وخت کې سړی ته تکلیف ورسی او دا وی انا لله و انا الیه راجعون درې سونه فضیلت دي. او دی بل آیات کې الله رب العزت فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقینا الله تعالی صابرین تا په مصیبت کې معصیت کې او طاعت کې دا هر قسم صبر کوونکې چې الله وزدي او ته بغیر حساب اجر حکم حساب وسره نه. او دا حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي حضرت صہیب ابن سنان رضی الله تعالی عنہ دا راوی دی او امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی. هغه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک فرمایلی دی عجبا لامر المؤمن دیر تعجب دے د مسلمان په حال باندې ان امره كله له خیر. پیغمبر صلوات و سلام د مسلمان هر حالات چې کوم دی دا د لپاره په ګټه کې دي. څنګه وليس ذلك لاحد الا الموت دا بل چا لپاره نه دی دا صرف د صحیح مسلمان لپاره هر حال کې الله تعالی اغلا اجر ورکوي او هغه لپاره په کې ګټه ده. څنګه ان اصابته السراء پیغمبر صلوات و سلام وي ودته خوشحالي ورسي مال وسډیر شي ورثه وسدیر او تیر شي خو حالات تراشي شکرا دا د الله رب العزت شکر وباسي پاغه نعمتونو د الله تعالی باندې فکان خیر له دا انداغه لپاره خیر دی الله اجر ورکوي.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء او کو چرته کې ورسیږي دته تکلیف صبر فکان خیر نو دا به صبر کی دا یا مسلمان باندې مصیبت یو یا به خوشاله نو پیغمبر صلوات و سلام وی دواړه حالات د مسلمان د پاره د خیر دي او خوشاله نعمتونو کی راحتونو کی دا به دغه نعمتونو باندې شکر وباسي الله به مجر ورکړي او کو تکلیف دے مصیبت دے دا پدغه مصیبت باندې صبر وکي بیا الله رب العزت اجر ورکړي نو پیغمبر صلوات و سلام وی کامل مسلمان او مسلمان د پاره هر حالات چې کوم دي دا د خیر نه خالی دي عزتمندو صحابه کرام اغا د قران او د حدیث اغا عملا نقشي وي دغه وجنا الله رب العزت قران کې وایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا بس خپل ایمان د صحابه کرامو په ایمان تلا ور صحابه کرامو په شان ایمان دراوړو الله وایي ته په هدایت یو ته مسلمان او کو صحابه په شان ایمان دینو تا ایمان دا یو نو چې د ایمان نه بس ساده پارا معیار حق صحابه دي خپل ایمان د صحابه په ایمان باندې تعالی کولاغو په نقش قدم روان وي ته کامیابی وکړي نو عزتمند صحابه کرام عملا هغه د دین او د قران او د حدیث هغه عملا هغه شخصیات د صبر متعلقه واقعا د صحابه کرام ډیر مشهور دي یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه مشهور صحابي دی حضرت ابو طلحه دا سفر باندې لاړې د کور والا وا اغم صحابیه وا ام سلیم رضی الله عنها د دې یو هغه بیمار دا واقعا مسلم او بخاری دواړو کې صحیح حدیث دی چاغه دا خاونی جهاد د پاره په سفر باندې لاړې ابو طلحه رضی الله عنه دا زوی بیمارو تکلیف پدې کې دا معصوم چې کوم هغه روح پرواز وکړو هغه انتقال شو فاز دغه اخور والا چې کوم وا ام سلیم رضی الله عنها دې سوچ وکړو چې قوته زچغي واما او کلی را خبرو ما خپل پلار او مور ته واما خاون کو نشتا پدې کې به اوس خاون مې راشي هغه بر سفر نستړي راځي هغه ته به تکلیف ورسي نو بالکل هغه معصوم پاک را پاک کو بالکل کپڑے په واچلو اس څنګه ونه خو دوی یو گاونډي خبر نه کو دینا چې زما زیو پاتوي پدې کې خاون راځي خاون وته وي معصوم څنګه لري نو دیو خو دروغم نه ویل دروغ ګناي کبیره ده صحابه کرام خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تربیت یافته شخصیات او چرته دروغ ویل ابو طلحه رضی الله عنه ته وی څنګه معصوم او پاتشوي وی هو سکانا وی هغه پارام سره دی اوس د دې څه مطلب او هغه څه مطلب دې ته ثوریه ویلې کیږي د دې خدي مطلب دارې چې هغه پارام کې شوی نه تکلیف ختم شو بس مړ شو دا مې یو قسم آرام دی او خاوني مطلب داو چې ځکه دې شي هغه بیماری ختم شوی اوس بروغي زبس وې د عام دستور نه هټ کر په دغه شپې خپل خاون لډې رخر وټي پېښ کړه جهان دا وکړه نه شکل کی نه ذهن کی نه خبرو کی د دې داسي اخوادي چې روټي وخړه خاوني بیا چې کوم عام بشری تقاضا وا اغه خاون ته پورا کړه اسم دا غږ نه کوي او به وته ویل زو دشه چې هغه ودشو سحر را پاتې نو سحر خو به خامخا خبره ولې دفن مسله وا امر نو دا حضرت ام سلیم رضی الله عنها د خپل خاوند ته یو خبره کوي وې خاوند ابو طلحه یو تپوس دنکو یو خزا یو کس امانت ورکړي وو برته امانت غواړي وغه خبره پرې باندې وې دا خوري رقم مقله خزا دا چرګه تو امانت کړي او برته تیلی او باندې روایت کې راځي د حدیثو
چې یو قوم دی داغه سره یو سړی یو امانت کیږي او پیسې مال وسکیږي او بیرته تیلی هغه خبري نوې دی وای چې دا خلک څنګه لري ابو طلحه رضی الله عنه دا ډېر قمقل خلک دي دا خدم قمقل او دا قوم قمقل دي او چې چا د امانت کې خو تو بیرته وړي دي کنه نو بس هغه وته ویل چې ستا امانت هم الله غوښتي تا چې کوم زیو اپرونو پاتوي تا ما تنویل ما روټي وخړه ما داسې خوب وکړو بیغمه وای دغه لپاره هم تنویل ما چې زه خاصه مصیبت کیم تکلیف کیم راشه تا ته دا د ښځې حقوقو کې راځي چې ښځه به خاوند ته راحت رسوي تکلیف به ورته نه رسوي که نه زمونږ او ستاسو معاشره کې خو چې څونه تکلیف ښځې ته لا نه رسېدلی د هغه نه مخکې خاوند ته په هغې په ډبله ویلي چې ما ته داسې مسله ده کور راتلو نه مخکې مې اطلاع ورکړي چې داسې کار کور کې وشو راورسه برحال هغه خفه شو پیغمبر صلوات والسلام دربار کې حاضر شو ابو طلحه رضی الله عنه ته وی چې دا څه جبه حال وشو زما ټول قصې او توکلا خزم سره مې زمو پاتې او خزر راته بالکل څه ونه ویل واغه پیغمبر صلوات والسلام ته دعا وکړه چې کوم تاسو ملاقات د شپې کړې دی الله رب العزت دې تاسو په دغه شپه کې خیر او برکت واچي تا دې کله ډېر صبر کړی دی تاسو دواړو یو عملی صبر کړی دی الله رب العزت دې تاسو پر صبر کې خیر واچي والله دې مطلب یو خو خستا بل یو لک درکینه مول بدل دی دا هغه نه حمل پیدا شو دا غنه به حضرت عبد الله رضی الله عنه دا ابو طلحه رضی الله عنه دی مشهور صحابي او دا هغه علما ذکر کوي نه داسې بچی به پیدا شو نو چې ابو طلحه رضی الله عنه دا اقا حملنا چې هغه ټول حافظ قرآن او غټ صحابه او تابعین عزتمنو دا رسول وجنه الله رب العزت دون خبر دا ورکلا صبر کړی حضرت زینب رضی الله عنها ورته پیغمبر اسلام والسلام لور دا مشر لور د پیغمبر اسلام حضرت زینب رضی الله عنها پیغمبر اسلام والسلام سرور نونوي په ټولو کې مشره حضرت زینب رضی الله عنها او کشره حضرت فاطمه رضی الله عنها د زینب رضی الله عنها یو ځی هغه ډېر په تکلیف کې یعنی دونه تکلیف کې چې هغه وفات کېدو دلیل دی نو پلار پسې سړی ولې چې لاړ شو پیغمبر اسلام والسلام ته و چې راشي او زما ځی مری پلار خامخا پلاری او زنانه تخامخا دا ټول دغه پلار باندې یو بیراسي پلار پیغمبر اسلام والسلام د زړه ډېر سخت نرم ډېر زیات نرم په لګه خبره باندې پیغمبر اسلام والسلام ډېر رحیم او کریم او شفیق اذان له موجود پیغمبر اسلام والسلام هغه کس ویل جلال شو زما لور ته ووا چې اصبری ولتحتسب بس صبر کوا او د الله تعالی نه احتساب کوا څه مطلب د الله تعالی نه په دغه صبر باندې اجر او ثواب واړه زما لور ته و چې صبر کوا یعنی زه نشم در دغه حالات او منظر نشم لیدلی لوري پسې حضرت زینب رضی الله عنها پسې بل سړی ولې چې د الله په ذات دستا قسم یو زه تعالی قسم در کوم چې راشه پلاره زوی ممري او پیغمبر اسلام والسلام راشه پیغمبر اسلام والسلام اچراله پیغمبر اسلام والسلام دغه معصوم نو سې کېده دا راځي کې ونیو نو هغه روایت کې راځي دا مسلم شریف کې دا روایت شته چې دا د خوځیدو یعنی ساتي وتله دا وخت کې پیغمبر اسلام والسلام په غیږ کې دی پیغمبر اسلام والسلام فرمایل ان لله ما خذا وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى ان لله ما خذا د الله د پاره هغه سړي چې کوم واغستو دا کوم ماشوم چې وس دارو روان دي دا چاو دا د الله واغست وله ما عطا او څونه چې موږ سره ارثونه نعمتونه لري دا د چا دي دا د الله تعالی دي وكل شيء عنده باجل مسمى هر یو شی د الله تعالی سره یو نیټه لري د هر یو انسان یو نیټه ده پیغمبر اسلام والسلام ان لله و انا الیه راجعون وا دغه دعای وا او د سترګې مبارکونه اوخ کې روان شو حضرت سعد رضی الله عنه دلته ناس وتوي انت یا رسول الله اذا الله رسول
مطلب ته مونږه د جړا نه منکې او تم جاړي. پیغمبر صلوات و سلام وتوي نه دا هغه جړا نه ده چې کم نه من راغلی دا کمی جړا نه چې من راغلی هغه خو بل ده. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. هغه جړا نه من ده ګریوانو نشلای مخونه وي ځان وي او د جاهلیت څخه په مصیبت کې وي چې الله زدي دې بل څوک نو او دا خو قابل د مرګ نو او په دې کې خو یې سم نو الا د دې ولې واغستو دغه د جاهلیت او دغه ناجایز دي دغه چغي. او پیغمبر صلوات و سلام وتویل نفس دا اوخ کې تو یول او خفغان ته کم دی دا حق دی دا جایز دا سو عزت مندو. پیغمبر صلوات و سلام عملا صبر کوي. تو پیغمبر صلوات و سلام خپل زی صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیغمبر صلوات و سلام سلور زامنو هغه سلور واړه په ماشوموالي کې هغه وفات شو. الله خپل حکمت دی. دا ابراهیم سیب چې کوم دا د ماریه القبطیه رضی الله عنها د بطن نه پیدا شوی. نور ټول اولاد چې څومره د پیغمبر صلوات و سلام هغه د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها د بطن نو هغه نو د بل نه نو او د دق ماریه القبطیه رضی الله عنها آزاد شوی وینځه و به نکاح کې پیغمبر صلوات و سلام واغستا دا غینه دغه ابراهیم سی بیوزي. دا پیغمبر صلوات و سلام هغه عام دستور موافق هغه وخت کې به معصومان خلقو لري تربیت او دغه د پاره پداینه معنی ورکول خذل به ورکول او به فهم ورکول او به نو یو دا ابراهیم سے بھی یو خذل ورکړو. یو د پیغمبر صلوات و سلام ویل راځي ابراهیم سے ملاقات لزیو نو ابراهیم رضی الله عنه الله دې راضي شي. دا پیغمبر صلوات و سلام سره صحابه روان شو اچ ورلې نو دای رواغستو او کولم کو دا چې بوې کوي حدیثونو کې راځي دا چې بوې کوي او ډیره مینه او شفقت وسو. ډیره وجنه علماوی خپل اولاد دا بوې کول او دا خپلول دا جایز دي دا شفقت دی دا سبب دی. پیغمبر صلوات و سلام یو ذل حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنهما رااله دواړه خپلول. اقرا ابن حابس رضی الله عنه دیهاتی او صحابیو وتوی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زما خلص بچی دی ما یوم شرط نه دی خپل کړي ته څنګه خپل بچی خپلې. پیغمبر صلوات و سلام وتوی چې ستاړه کې الله شفقت او خیر او نرمی نه دا چلینو زسته وکم دا خو نرمی ده کنه خدای ستاسو زړه کې پکا. بهرحال بل موقع کې اطلاع رااله چې دا ابراهیم سے ډېر سخت بیمار دی او راشد الله رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلوات و سلام چې ورلی د دیا شپاړو میاشتو یا د ولسو کې اختلاف دی ولس راجح دی ولسمه میاشت و د ابراهیم سے د پیغمبر صلوات و سلام خپل دی صاحب زاده چا ورلی هغه په داسې حالات کې چې بس ډېر سخت اخیرانو حالات کې روحي پرواز کو. پیغمبر صلوات و سلام داسې په غیږ کې رواغسته او کولې کو او په دې دوران کې د ابراهیم سپتا وخته. پیغمبر صلوات و سلام انا لله و انا الیه راجعون او ان لله ما خذا وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى دا ویل او یو جمله ویلا چې ان بفراقك يا ابراهيم لمهزوم. ابراهیم استا په جدای باندې استخفه ته زما په غیږ کې مړ شو استا په جدای زده استخفه ما او د سترګو مبارکونه د پیغمبر صلوات و سلام مخ کې روانه. دغه وخت کې صحابه وته ویل چې د الله رسول تاسو جاړی وي دا جایز د قدرت کارو په هغه وخت کې دا نور چې کومو دا چې تندر نیولې نو د خلکو هغه کافرانو دا عقیده وا چې کله یو غټ سړی دنیا تراشي یا یو غټ سړی وفات شي نو دا دغه چې کوم دی دا تندر چې کوم دی دا رسي نور چې کوم دی تندر نشي سیرنا نه کوي. پیغمبر صلوات و سلام ته دا خبر راورسیدا خلکو ویل چې ابراهیم سے مړ شوی دی د دې د وجه نه برا تندر د انور به تندر نیولې. پیغمبر صلوات و سلام فرمایل ان الشمس والقمر آیات من آیات الرحمن لا ينكشفان لموت احد.
دا نور اوس وګمې دا د الله د نخونه یو نه خلا دا چا د مرګ د وجنا نبی نور کیږي او نه پندرنا کیږي دا د الله خپل قدرت دی. برحال د صحابه کرامو ډیر واقعات داسې دي عملا هغه د صبر هغه د کړی. حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه اخیری واقع ذکر اغله یو کس رااله غلام وتراله شاد مالوا نیمه پټکو غل رااله نیم مال نبی وړه هغه ویل الحمدلله بیلک سات شو به ویل الحمدلله بیلک سات شو به ویل الحمدلله. یو کس ته وایي چې تاسو خلاف سنت کار وکړو د مصیبت په وخت خو انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دی تا خو الحمدلله و الحمد خو د راحت او د خوشحالۍ په وخت پکار دی یعنی تا خو ظاهرا د سنت خلاف وکړو وای نه جی وای خلاف مې نه کړی وای ما الحمدلله پر مال پر اغلا نه دی ویلې چې زمانه نیم مال چا پټ کو او غل رااله مال ویوړ ما په دې نه دی ویلې بلکې ما دې خپل زړه ته وکتل نو زړه راته ویلا چې نیمه ویول نیم خوشته کنو کوټولې وړې وې نو څه بری کړې فرما چې الحمدلله نیم خوشته سوال نه وبچم کنه وی به می زړه ته وکتل وی زړه راته ویلا چې مال وړې د ایمان خو سشته کنو کو مال نو خو په غریبۍ کې به وخت یې خو ایمان د نسلب شي ایمان د لراشي بیا بسکه ول ما به ویل چې الحمدلله ویل به می زړه ته وکتل وې زړه راته ویل چې کو دا مال خو بل چا پټ کړی وي کو تا دا اغلا کړی وي نو ستا به سهل وي کو ته غل وي کو ته سارق وي کو ته غاصب وي ستا به سهل وي ویل ما ویل چې الحمدلله خره چې زغل نه ما خره چې زغاصب نه ما ډاکو نه ما الحمدلله عزت بندو د الله د طرفه امتحانات دا راځي د قرآن کې د آیات مبارکه مون ولستو الله مختلف قسم په انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او په سید الکائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې څومره تکالیف او مصیبتونه راغلي نو پچا امتحان مصیبت راتل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا الله تخخ نه دی یا دا الله نه دی خوخه نه احادیث مبارکو کې راځي چې کله دا چې یو انسان ته په دنیا کې هر څنګه مصیبت ورسي دغه حدیث مبارک کې راځي چې پخته کې غنم دن نشي او په دغه باندې دا صبر وکړي الله په دې اجر ورکړي یو مقام جنت کې الله د دې لپاره مقرر کړی د اعمال وته نه رسي نو الله رب العزت په دې امتحانات راولي او دا په صبر کوي. دې وجه نه عزت مندو منګ او تاسو په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسو او دا نو چې مصیبت او تکلیف رااله او په هغه وخت کې بیا داسې الفاظ بیا داسې یو خبرې کو چې الله پرې سره ډېر نه خفه کیږي او زبردستی او زبس الله چې یو کار کول غواړي دغه ثواب یو سړی کاو مخکنی واقع ده وی ثواب د بیت الله شریف نه کوي وخت یې ولې ډېر په اطمینان سره ده ثواب کوي بیخي اړول سب وی دې سړی ذهن کې رالو چې دا خدا چې خزره چې دې بغم چرته نه لیدلې وتوي خوري زما په خیل کې داسې مطمئنه بیت الله شریف نګر دي چرته غم دې په خوب کې نه دی لیدلې وی غمونه وی ما څومره غمونه لیدلې دي کنه خو څه وکما چې الله مصیبت او تکلیف راولي څه وکم وجاړم څه زه الله څه شم کولی الله څه چې ډېر چې غواړي چې الله مو خیات پیش کو چې الله یو کوم فیصله کړي رضا بالقضاء د الله په فیصله باندې رضا د ایمان نه خلا کنه ورته تاسو یو وړه واقع بیانوم زما د مصیبت ته ما ته ګوري ظاهري شکل کې خو څه وکم خاون می بقره عید کی قربانی وکړه غړې حلال کو و چې غړې ذبح او ټوکړي کو پورته راوړ وې دا منظر زما دوه واړو بچي وغوم لیدا چاغو لیدا نو یو بل ته وې چې راځه داسي ذبح کوله کپلارم چې ذبح کړی دا یو وته سم لا سو بل په چاړه راخلا چې چاړې پر راخلا هم
وې دغه چاړې والا دغه منډه شروع کړو چاړه ور سره وا ځکه مونږ رانیو چې څنګه چې ځان پر چاړه خو نه کی وړو وې ما سره دغه خزه وته یو ماشوم هغه ما کې خوستو په دغه پسې ور پسې شو دغه ماشوم پسې وې پلارې مور پسې دی دغه یو بل دغه نمشر دوی دغه مور پسې دی وته وې چې لکه ودرېګا ځان خوګه په چاړه هغه منډه غر ته وکوتو او غر نه خطر پرې وته او دا چاړه لاس کې ور سره و چې دا خطر را ورځېدو نو په چاړې باندې بلګېدو بس مړ اته خطر ور وې شر مخراله چې راخاون سر مې کم زوی تلو په غالب په هغه متختا وغه مې وې کور ته را منډک لږه یو خوشتا وې غم په تلیدو داسې ور طرف ته کټوي ته تلې وغزان په کټوي کو څلور واړه بچینا نه په یو ځل الله واغسته وې سکون د الله زسه وې بس د الله واغسته د الله واغسته مصیبت وخت کې کو ته ډېر شي وې ډېر هغه اجر نه بزان محرومه کې یا ثواب نه بزان محرومه کې پیغمبر اسلام والسلام یو خدای ولید ډېر سم چغي وې او قبر ته پیغمبر اسلام والسلام وتوي دا څوک د وتوي چې صبر کوه هغه سم ځان په جاړاو په دغه باندې مړکو بیا وته چا وی چې تاسو پیغمبر اسلام والسلام ګورو ویل چې صبر وکا او تاسو صبر نکاو هغه رالو پیغمبر اسلام والسلام ته وی شي زما دې صبر یو پیغمبر اسلام والسلام ته فرمایل الصبر عند الصدمه الاولى صبر دانه چې تر یخ کو به وي چې زما صبر دی صبر خو هغه ټیم کې صبر دی چې تا ته مصیبت تر ورسی تا ته اطلاع وشي تا ته خبر وشي چې دا کار شوی دی او هغه وخت کې ستا عملا صدغی تمانځ طرف ته متوجه کیږي ان لله و انا الیه راجعون و ونچغي وي خزي ته ویل چې دا صبر دی وس دی اجر نه ملاويږي تا خو هغه دغه ځان مړ کو په جړه باندې الله رب العزت دې مونږ او تاسو صحیح صابرین وګرځي الله دې اول خو د پیغمبر صلوات و سلام د هدایت موافق الله دې زمونږ او استاد سره د عافیت معاملې وکي یو صحابي سوال کو چې الله زما دې صبر پیغمبر صلوات و سلام وتوي دا دوامو کا وکنه صبر خو علی کې په سړی امتحان راشي نه د الله نه عافیت غواړه اول خدای الله تعالی نه عافیت دې سړی غواړي چې الله زما د دنیا او د آخرت عافیت او خیر او خوشاله نه نصیب او کو بل فرض الله د طرفنا هر قسم مصیبت راشي بیا پتا باندې صبر دا وخت ضروري او واجب دی الله رب العزت دې موږ او تاسو صابرین وګرځي واخر